سلامونه دوستان، راځئ مهم اصطلاحات لغتونه او جملې زده کړو. وایي زه راځم وایو اش کومه، ته راځې دو کومست، هغه راځي مطلب یو کس نارینه ته استفاده کیږي، یعنی مذکر. er kommt دوستان ګورئ چې لغتونه له اش دو ایر دې سره څنګه راځي دا زده کړئ. بل وایم مونږ راځو یا موږ راځو wir kommen. بل وایم هغوی راځي یا دوی راځي sie kommen. دوستانو بل لغت د هغه یعنی مؤنث، انجلۍ یا ښځه مؤنث استفاده کیږي، هغه راځي. دغه موږ څنګه لیکو په الماني ژبه؟ کمنټونه کې ولیکئ، ګورو چې څوک صحیح لیکي، چې نور دوستان هم درڅخه زده کړي دغه جملې. همدغه یوه طریقه ده، اسانه طریقه ده چې ډېر څه په کم وخت کې زده کړو د الماني ژبې روانې خبرې.